نن کپلار ته وی چیرې جی د زی له واده ولنه کې دا خور سړی دی وسه ورې په خپل خو ودري د زی وی کوي په خپل خو ودري دا اوس په پردو ولاړ دی وزه لرغوخ پی دی را تخکاری مصنوعی دی ولا جوړی کړی دی را تخکاری په خپل خو ودريږي نن منګه امیدونه دومره هدف پر رسولیو دا ار سړی چې وای د 100 کال د 200 کال امید پیداغه عمر به اخیری مرحلات کې امید به رسول د 200 کال وی او دا ار سړی به سم ذهن دای یاره جی دنیا که بچو په باب کې وګوره تاسو کنه بچو په باب کې د بچو په باب کې خاص کر اوس په دې وخت کې لا معاشره چې زمونږ ګندره کنه د فحاشي او یعنی چې شروع ده خپکیګو باندې ګوره د زمونږ د لاسو د لاسه ده کنه زمونږ د لاسه د وجنه ده موږ د خپل بچی په فحاشي او یعنی کې چې کوم دې مبتلا کړی دي ایمان اسلام او تباہ او برباد هلاکم کوله نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی فرمایو ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء ما بخبل امت بانے دزان رستا یو خطرناک او ډیر زرناک فتنه هغه بلنه پر خودلی پر نسبت زنانه باندې موږ خپل اولاد د دې فتنو کې چې واقع کړي په خپل لاس پر دې دنیا پر سید وجنه دین وطن خیر ټول دنیا دومره خلکو نه لا پکې موږ ورته لري سره بس پدې دي چې دا بچي زما پیسې ګټي کرتے د حیات د عزت د تباہ او برباد شي کرتے او چې صرف مال پیسې راوړي نو شریعت کی خدا چې ستا اولاد ستا زوی دا بلوغ ته ورسېدو او تا ته پته را چې وستو د ګناه کې واقع کی په غلطۍ کې واقع کی واده ورو دا تا حکم دے قو انفسکم و اہلیکم نارا خپل اہل خپل زان دا اور نہ بچ کے وئی دا حکم دے شریعت چستا اولاد بلوغ تو ورسی او دا وعدہ قابل لے وعدہ ولا وکا لور دی بلوغ تو ورسی دلا تپوسی شاو کور کولا حدیث کی راغلی دی را اتاکم ممن ترضون دینه وخلقه فزوجوه ان لم تفعلوا فتكن فتنة في الارض وفساد كبير سوچ تاسو تراشی استاد لور خور تپوس کی استاسو دغه اخلاق دغه دین وره اخلاق او دین پکې اخلاق او دین دغه تاسو خو چې د دیندار د اخلاقی د ورکی ولا کدا کار مونږ کو فتنه او فساد د عالم کې قائم شي وره فتنه او فساد زمون دلاسه قائم دي نن کپلار ته وی چیرې جی د زی له واده ولنه کې دا خور سړی دی وسه ورې په خپل خو ودري د زی وی کوي په خپل خو ودري دا اوس په پردو ولاړ دی وزه لرغوخ پی دی را تخکاری مصنوعی دی ولا جوړی کړی دی را تخکاری په خپل خو ودرېږي خپل خو ودرېدل نشته مقصد صرف ستا دنیا را چې دا دنیا پرشي دنیا ډیره غټینو مال مرکه به کسان لواده کوي جوړیږي ناغله خدای وعده نه کوي چې هغه بچا تزي په ګناہوں کې مبتلا کی او ګناه کې دی وسره شریک دی دا پلار سره په ګناه کې شریک دی دا مور سره په ګناه کې شریک او دا قرنګي جنہ کيم دی دا وعده قابل دی او نو ور کوي ولا دا په ګناه کې مبتلا کی باقی دا مور او پلار په شریک دا اوس په ګناه کې شریک دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدا فرمائی من استطاع منکم الباءة فلیتزوج تا چاچ بستاز کی وصفی نکاح دی کی کنی زیر بی روجی نیسی غریبی ٹکتا بیا خپل بچی تا ترغیب ورکے بچیا روجی نیسی او در قرآن معلوم را چی نکاح کول داور سبب دے د غنا د مالداری ان یکونوا فقراء یغنیهم اللہ من کل من فضلی ان یکونوا فقراء کچری دا سړیو دا خزا دا دوړ فقیران الله به مالدار کی هر یو خپل فضل او مهرباني نه الته علماء لیکلي چې نکاح سبب دې رسل پر د مالداري لپاره سبب دې مالداري لپاره لہذا دا تصور ختم کوي زمانو اولاد توادن کو خپل خو ودريږي اولاد توادن کو لاس کی سنشتره فلان دے دغه عزت حیات تباہ و برباد شي هغه په معاشره کې ولیدل انسان حساب شي ردی بدکاری په وجبانه خو چې صرف زما جب قطړه کی قرآن دا حکم نینو یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا اے ایمان والو خپل ځان بچ کې د اور نه خپل اولاد بچ کې د اور نه وقودها الناس والحجاره
چې د هغې خشاک خلق ته او ګټې دي علیها ملائکة غلاظ شداد لا یعصون الله ما امرهم سخت ملائک او سخت طبیعت والا دي طاقتور خلق دی په مقرر د الله نافرمانی نه کوي دا منګه مقصد زمانه بل طرف تلا مقصد می داو چې منګه نن دنیا پرس جوړ شي دنیا پرس صرف د پیسو او صرف د روپو دغه د ګټولو شوق زمون پیدا شوی دی بل کار زمون نشته دی او دغه د وجنه معاشره څومره ګندګي طرف تروانه څومره ګندګي طرف تروانه نن تاسو ګورئ نور د تنیم خبر مان ډیرو د شوا نور د تنیم خود خپل بچو موبایل تاسو چیک کړئ د خپل بچو موبایل چیک کړئ کنه پته مولې کنه اوسلا بکی بل خبرې په دې باندې اشاره جی زنیټ پری کوما آنلاین کلاسونه دی هغه په اخلم وی آنلاین کلاس وسته د مخکې په څه شي کوته ته نور آنلاین کلاسونه اخلي تا د آنلاین کلاس مونږ ته پته ده چې ته څه شي اخلي وګورئ خپل بچو دا موبایل شریف کې کم ګند ساتلې دي کم ګندګي کې دي ساتلې دا ذنوب الخلوات دا ځان لګونه چې کوم موږ ځان لکو او دا خبره مې سوزه کې بیان کې موږ یاد لري زمارونو په دې وخت کې غټ مشکل غدا پیښ شوه دي چې د ګناه اسباب زما سره په هر ټیم کې مهیا دي د ګناه اسباب ما سره موبایل را سره دی نیټ په پری دی د دنیا د هغه سره د دې سره ګندګي نه زبې کتل شم ما څوک لینی څوک نه خبرېږي بستر کې سر پټ کا لاړ شبار خړت التا په یو ګټ باندې کیرا په پټی کې په یو پول باندې کیرا د دنیا هر قسم ګندګي نه کتل شي سوا د الله نه